د زنده‌بادی تر مردگاو اشرف غنی تر لوچک اشرف غنی تر غربی اشرف غنی سلوار تانور په دې کړه چې هغه مسلمان د کلمه زده دا چیلنج ورکړی دی مردگاو ګلمرخ ته وای ته امنتو بالله و از ټول نظام د عسكر دی مو امنتو بالله و دې کې دا غیرت نه زده او دا په جنازو پرون دغلته په دشت برچی کې یو هزارګی قومندان راونی او خلیص الله ک لاس کا سره هزارګانو تراغله د ارګ مخ ته برته خوسه ک اتانور خو د مزار امپراتور د پلار نس خلیص الله کولای نه په دې بی غیرت کې دا جرأت نه په ولس کې دا څوک لري چې هغه د اتانور په مقابل کې ودرېږي د کوم ظلمونه کوم وحشتونه لدی ملت سره کړی دي کده رښتیا د ملت ولس مشر وای نن به د ملت د ترڅنګ درېدل وای د کپرون د امریکانو په وحشت باندې جی کړی وای نن به د تانور په مقابل کې ملت درېدلی وای د کپرون د مدرسو باندې اوښکې توی کړی وای په حافظانو د قرآن باندې زړه کړی وای امریکانو ته یې ویلي وای چې دا د ما وطن ده دا د ما وطندار دی هېڅ جرم دی نه منم نن به تانور دا جرأت نه و کړی د نظام په خلاف درېدلی وای خو دا خپله روزانه د دې ملت بچي وزني روزانه په دې ملت بمبار کوي روزانه د موږ مدارس په شهادت رسوي نن به څوک ملاتړ وکړي دا نظام دی دا اوس چاپاسي ټوله اردو که رښتیا د افغانستان اردو دغه بې غیرته په خلاف د اواز راجیک کې په ارګ دې ورننوځي دا نظام دې په بل مخ واړئ دا د موږ نظام نه ده روزانه په موږ بمبار کېږي هر ګونګه خاموشي پې اختیار کړې د موږ مدرسې بمبارېږي هر پې ګونګه خاموشي اختیار کړې ده دا د موږ ولسمشر نه ده دا له غرب نه پراشوټ سوی یو سپی راغلی ده بلکل موږ د تانور تر څنګ ولاړ یو مړه دې کړي د دې نظام ټول کارکوونکي دې مړه کړي بالکل دا تاسو سره بالکل داسې خوسه ده هر سړی به راځي ولسمشر کېږي اشرف غني نه ده اشرف غني د لاسو کسو راجیک دي شي ورپسې ټول د راجیک سي ولې چې روزانه دوی موږ بمباروي ټول د راجیک سي ټول ولسونه حق لري چې له دې فاسد او جابر نظام نه پوښتنه وکړي ټول حق لري ټول ولسونه حق لري دا څه کاره ده چې دا قومندان د امنیه مزار ته لیږي دا چې کاره ده چې والي لیږي خو یو غلام لري کوي بل غلام کېنوي ناست دي په همغه بالغ کې د اتانور قومندان ناست دي دا چې کاره ده له امریکا نه راغلی لورې په امریکا کې زوی په امریکا کې دا یو کلسری راته ارګ ته راوستی دا قومندانان ټاکي دا چا راوستی ده دا افغانستان د موږ کور ده دلته به موږ نظام جوړو دلته به موږ چارواکي ټاکو دا خبیث د موږ مشر نه ده دا که د موږ مشر وای پرون په جلال آباد کې د اردو د دې نظام د ساتونکي کور بمبار سوی د کور 12 غړي په شهادت رسېدلي دي ولې دا له د امریکانو نه پوښتنه نه کوي ولې دا له د خپل د دفاع وزیر نه پوښتنه نه کوي او دفاع وزیر ته ګوره هغه هم پرون اخطار ورکړی امریکانو ته ستاسو به نه وځئ د زوی مړي زو پرون چې طالبانو درته بم ایښی اوسه پورې دي له کونې نه د باروتو بوی ځي ته راځې طالبانو ته اخطارونه ورکوې طالبان هغه طالبان دي چې په کونه کې درته بله کونه جوړه کړله د نرانو له سپ نه یې ویستلې طالبانو ته به اخطارونه نه ورکوې ورته بالکل مننه کوم زبیر صاحب بل چاته مخ ورکا دا نظام نور ختم ده دا نظام چپه ده هیڅوک نشي کولی اوس مري را روان دي بیا به له خیره له طرفه تصفیه وکړئ او د دې ملت اصلي بچیان را روان دي بیا به له طرفه له خیره کولاب او تاجکستان ته وزغلو څوک به امریکا ته ځي او څوک به فرانسې ته ځي خپل اصلي ملکونو ته دا ملت د موږ ده دا وطن د موږ ده وروره هو بالکل دغه ځای نه ښکاري موږ ته دا ورځ لرې نه ده انشاءالله دا حکومت په کېدو کې ډېره مننه ممکنه وروره الله دې راته وساته ژوندی له خیرې اشرف غني به درته په اریانا چوک کې داسې راځړوم لکه ګلټیر سپی چې سړی راځوړندوي له خیره سره دعا دې په کار ده د موږ د ارمانونه پوره کېدونکي دي له خیره د خیاطانو د اشرف غني د ملیشو د سترګو خارې الله دې تل لپاره ژوندی لري امین تا سره وروره بالکل مننه خیر سه السلام علیکم